د ځان او ذهن د آرامولو راز. که ملائکه هم شي بیا به هم ستا د وزرونو شور په ځینو خلکو ښه نه لګیږي او خبرې به درپسې کوي. د نورو قضاوتونه او ترشا خبرې باید ستا په ژوند باندې هیڅ اغیز ونه لري. ته د خپل کار کوه او اجر له خدای غواړه. دا د خلکو دنده نه ده چې تا دې درکړي او د تا له زړه سوی او ښه ځوانتوبه دې خبر شي. له چا سره چې کومه ښېګڼه او لطف کوي بیرته هغسې توقع مه لره ترې چې له تا سره دې هم باید ورته ښېګڼه وکړي. که چا نازواني در سره کړې وي، دوکه یې در کړې وي، آن که ته پوه شوی هم نه یې، خدای ته یې خوښه کړه، خو بیا په هغه شخص باور مه کوه. دنیا ډیره پراخه ده، دنیا ډیره سخی ده. د هیڅ چا بریالیتوب او پرمختګ باید ستا طبیعت در خراب نکړي او نه د هغوی کامیابی ستا د پرمختګ لاره ډب کولی شي. دا مطلب نور احمد آیل لیکلی.